السلام علیکم. څنګه کولای سو داسې یو ګډوډ لیست منظم کو؟ د دا ګډوډ لیست منظم کول طریقه ډیر اسانه ده. فقط یوازې دا سیل ریفرنس یا ادرس ده دا مو ډرګ کوو ترڅو هغه انکریمنٹ سیستم واخلي او وروسته هغه ته ویلیو اساین کړو. فار ایگزامپل زه غواړم دا ورټیکل ډیټا پرته ده او هارزنټل ته وارم ترانسپورت سیستم باندې خو نه کېږي، خو ټوله ډیټا هم داسې مسلسل راځي. زه وایم نیم باید ځان ته شي، سیلري ځان ته شي، پروینس ځان ته شي. زه غواړم نیم باید دې سیل ته راشي ډاون ته، او مثال لیکم پروینس باید دلته راشي او سیلري باید دلته راشي. د دې لپاره به څنګه موږ کار کوو؟ موږ ته به دا معلومې سي دا نیم سي د پتري کې د بیانې پشپاش کې د نو دا دواړه سي دي درې فرق لري. نو دلته خالي سمپل ټایپ وکړو جاوید 3 او بیا جاوید 6 بس دا او دا داسې څه ورکوم دلته انکریمنٹ کوم ډاون، بیا راځم جاوید ته، بیا پروینسونه په دوم کې دي، په څلور کې دي، او بیا پروینس په څو کې ده؟ په اوه کې ده. نو دلته راځم یو په څلور کې ده او بل جاوید ورسره لیکم، او بل په څو کې ده را سره پروینس اوه کې ده، نو اوه ورته لیکم داسې. او دا هم داسې ډاون ډرګ څو هر څومره ډیټا ستاسې لرئ لایته نه ډیټا منظم کولی شئ. سیلري هم داسې کوم، زه دلته راځم سیلري لپاره مساوي نه بلکې جاوید سیلري یو په 15 کې ده که نه، او انټر وهم او بیا راځم جاوید او بیا لیکم سیلري بل 25 کې ده، په 15 کې ده، بل سیلري په 8 کې ده. د دې دواړو ډیفرنس خپله اکسل را باس د دې دواړو نمبرو په سټیپ باندې زه انکریمنټ اخلي که نه. اوس به زه کنټرول اچ یا ریپلیس را خلاص کوم، په دې کلیک کوم او دلته راځم ریپلیس اوپن کوم. دلته به داسې ورته ولیکم لکه دلته چې ما مخکې لیکل دي که نه، زه به ورته ولیکم چې دا جاوید سیده دا راته ریپلیس که په څه شي؟ په ای به دا سیل کالم سی او دا نمبر 15 8 11 به رو نمبر سی. نو دا به یو ریفرنس جوړ سی او ریپلیسال به ووهم، ډایرکټلی به ټوله ډیټا راته راسي خلاص. دلته نیم کې څه مشکل ده؟ دلته نیم کې دلته مساوي ورسوالي په دې کې ایرر ده که نه. زه دلته لیکم علي یا دلته جاوید لیکل سوی، دا خو ما جاوید ټول کمپلیټ رینیم کو، صحیح شو. دا مشکل هم دلته پیدا سوی، صحیح شو. داسې ډیټا منظم کول که نوره ډیټا تاسې اخلئ. فار ایگزامپل زه راځم نوره ډیټا اخلم، یو کالم بل اخلم، زه لیکم نیم، نو کله چې زه انټر وم نیم به دلته راسي، صحیح شو. بیا لیکم زه ولایت لیکم، مثال زه لیکم هلمند، انټر بټن وم ډایرکټ هلمند دلته راغی. او سیلري نظره څنګه انټر بټن وم؟ سمپل ډیټا منظم کولو طریقه په اکسل کې.